ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تا نه بے پروا. ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر ستا خیال نه ساتي. قرآن کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې ړوند را پاسي د قبرونو نړانده وي. دوی به وایي یا الله دا مونږ ړانده ولې را پاسېدو؟ خدای مونږ خو بینا وو په دنیا کې. دا څه چلو شو؟ الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. ړوند ولې ما را پاسولې؟ ځکه چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو تا هیر کو. نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک اليوم تنسى نن ته هم زما هیر. سترګې بغواړي چانه بینایی بغواړي چانه چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر. زمون خو بیرې تبا ده مون خو غرق دي. والله العظیم دا قرآن به د قیامت په ورځ تاسو وګورئ چې زنځیر به د بجلیګر ملا په غاړه کې اچولی یو خدای ته به یې راکاږي. والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچولی او خدای ته به مې راکاږي چې الله دا هغه سړی دی چې زه حدیث هم زه لستی وم او په شرمونو یې شرمولی وم. زه قرآن هم زه لستی وم او بیا به د دنیا دادور د پاره زه ډال ډال کولم. زما قرآن او حدیث به ما د پاره لکه آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاري غوندې شي. کلی کې بادشاہ ورته وایي چې صاحبه زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي. امام بخاري ورته وایي چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي، حدیث د محمد رسول الله خبرې دي. نو ما په دې معشوقې پسې ډېر محنت کړی دی، ډېرې منډې مې والې دي. 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه، د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریا ادا کومه. نو بادشاه دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم. بادشاه به زله خارج کو، زله خارج به بل بادشاہی ته بلاړو. هغه بادشاه به ورته ووایي چې ماله حدیث راځه او دربار کې بیانوه، د به ورته بیا داسې وي هغه به هم زله خارج کو. بلې بادشاہی ته بلاړو، هغه به ورته ووایي د به ورته بیا داسې وي هغه به هم زله خارج کو. ټولو ملکونو کې وګرځېدو، یو بادشاہي هم ځای نه ورکول. چې ځای نه ورکولو نو خدای ته وایي چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې که پاس را باندې ځمکه تنګه شوه، ستا حدیث را باندې خلک سپکول غواړي، بادشاهان را تخپل کور ته راوستل غواړي، دا مې ضمیر نه غواړي. نو امام بخاري وفات شه. چې وفات شه 6 میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې براول، خلکو به خاورې وتښتولې، بیا به پې نورې واچولې، بیا به تې خوشبوڼۍ لوخړې راوت. دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري که چې دا تربت باقی پاتې شي. قرآن او حدیث به داسې سړی جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی. نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاه ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی
اورنګزیب ورته وایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته تللو اشعار ویل او که نه ورته ویل غوږ کېږده چې ډومبی شعر درته وویل ورته اورنګزیب نن په ترخ کې مې جلال په لاس کې مې جام دی نل پترخ کی میں جانان پلاس کی میں جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے نل پترخ کی میں جانان پلاس کی میں جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کے دمیو جام پلاس کے اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام ګڼما نو تب مال راضی که زه به تعالی درځم بیا ورته څه وایي وی اورنګزیب کارایش د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کارایش د تخت و تاج کا خو مرګی به دا تخت و تاراج کا بدای ویلی او تلارو تر مرګه پورې بیا د آذرخانه د مهرونه نه کور ته راغی کور کې بناستو ضرور په شک چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په ښځه مین ښځې ته ووایي چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو ښځې دلته ګل مل ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان باندې جوړ کړی دی ناست دی خپل مراقبه کې او دا راوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږما نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دي ګل ټومبلي دي پوهېږما د نور صدا رقیبان دې را بللی دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دي پوهېږم سہاجت دے چی دے خط پا ملال ولما سہاجت دے چی دے خط پا ملال ولم دا دے زما پا باب لکلی دی پوئیگم کہ ہر سولا سنسرا کڑے پا نکریز ہو دا دے زما پا خون لڑلی دی پوئیگم رکبان زکتی رہے رحمان کاندی رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پوئیگم سادری پوگوا چلو روان شو ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دی دی ورته داسې ګوري ورته وای نشي دخلانو غریبانو سره کلی نشي دخلانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن لارو او دا زرخانه په مهرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه په کنده کې پروت دی یو سړی ولراغی داسې خوځول ویل څه کې دلته داسې ورته وکته درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکته وسه وی څه کې دلته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې په لاس کې کړ خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه
عزیزانو عرض میں دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نرو که خزا زلیخا ولې نو خزا شو د پیغمبر په حق د نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیرا زړه یوسف سره ما ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه د پلاس واک می د بل ده زړې وړې د لما تشمی ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زستا خبره څومن چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شې نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات و نبات زلیخا د یوسف علی السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رست لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلې زلیخې خیر ده که زما لمن وشلې ده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شلې او یو خبر واره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداری نه کوم ستا یوسف زبوس دا هغه ذات تابعداری کوم چې چاته مال را کړی نو خو لیوانه یوما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زما غېږې ته راوست سو پورې چې ستا د رایې تعلق و تا خو زما خبره نه منله سو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کو